سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تازه پټ جزئیات را برسېره شول. راشد خان د ملي ټیم څخه د شړل کېدو سره مخ دی. د کرکټ نړیوال میدان کې نن یو ځل بیا د افغانستان د ملي ټیم د مشرتابه په اړه تود بحث راپورته شوی دی. سرچینې وایي چې د افغان کرکټ بورډ ځینې لوړ پوړي چارواکي غواړي راشد خان د ټیم له مشرۍ لرې کړي او د ټیم د رهبرۍ لپاره بدیل لټوي. د دې راپورونو خپرېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا د دغو خبرو په غبرګون کې ویل کېږي چې د راشد خان خپل دریځ ډېر څرګند کړی او خبرداری ورکړی چې که د ده څخه د کپتانۍ واګې واخیستل شي نو ښایي د ملي ټیم غړیتوب پرېږدي. دا څرګندونې د کرکټ د مینوالو او شنونکو لپاره د اندېښنې وړ بلل کېږي ځکه راشد خان د افغانستان د کرکټ یو مهم او نړیوال شهرت لرونکی ستوری دی. راشد خان د نړیوال لیګونو مهم لوبغاړی دی او په افغان ټیم کې تر ډیره د ثبات او روحیې په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د مشرتابه پر مهال د ټیم ځینې مهمې بریاوې هم ترلاسه شوي، خو سرچینې وایي چې بورډ د ټیم د ستراتیژۍ بدلون ته په کتو د نوي رهبر غوښتونکی دی. په همدې اساس د کپتانۍ بحث په وروستیو میاشتو کې د اختلاف یوه سرچینه ګرځېدلې ده. شنونکي باور لري چې د راشد او بورډ ترمنځ هر ډول شخړې پایلې به د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي منفي اغېز ولري. دوی وایي چې د ملي ټیم لپاره مهمه ده چې د مشرتابه ستونزې د خبرو له لارې حل شي او د لوبغاړو ترمنځ همغږي وساتل شي. د ټیم د ستورو ترمنځ بې اتفاقي کولی شي د لویو سیالیو لپاره د چمتووالي پر پروسه سیوری واچوي. که څه هم کرکټ بورډ تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د موضوع شخړه ورځ تر بلې پراخیږي. مینوال پخواني لوبغاړي او کرکټ شنونکي ټینګار کوي چې د راشد خان په څېر نړیوال نوم باید د احترام او همکارۍ له لارې مدیریت شي. اوس ټول سترګې په دې دي چې آیا بورډ له خپلې پرېکړې تېرېږي که راشد خان د افغانستان د کرکټ لپاره د خپل مهم رول پرېښودو ته اړ کېږي.